چې تقدیر په دې کې بحث کول، په دې کې عقل جنگول د عامي سړي لپاره، د عام عوامو لپاره دا ناروا ده، ناجایزه ده. تقدیر حواله سره پرون څه خبرې وشوې. نن مجلس کې تقدیر متعلق یو څو ضروري خبرې بیانول ضروری دي، یغه باندې ځان پوه کولم ضروری دي. تقدیر باره کې اوله خبره خو هر مسلمان ته دا یاد ساتل ضروری ده چې په تقدیر باندې ایمان راوړل دا فرض ده. تقدیر باندې ایمان راوړل دا په هر مسلمان باندې فرض ده. د اسلام د ایمان چې څومره ارکان دي او شپږ ارکان دي. حدیث جبرائیل کې جبرائیل علیه السلام له نبی علیه السلام نه کله چې د ایمان سوال وکړو، ایمان څه ته وایي، نو د الله رسول په جواب کې ورته وفرمایل الایمان ان تؤمن بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره. نو شپږم شی چې په یغه ایمان راوړل دا ضروری ده، دینه بغیر سړی مؤمن نسی کېدلی، هغه تقدیر ده. دومره خبره تقدیر حواله سره چې تقدیر په دې کې بحث کول، په دې کې عقل جنگول د عامي سړي لپاره، د عام عوامو لپاره دا ناروا ده، ناجایزه ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ناسو صحابه باندې راغه، پوښتنه وکړله تاسو څه خبرې کوئ؟ و یا رسول الله موږ په تقدیر کې خبره کوو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دومره غصه شو، صحابه فرمایي لکه انار، د انار دانې چې د نبی علیہ السلام په مخ باندې د انار دانې سور سوروالی لري، داسې سوروالی د نبی علیہ السلام په مخ مبارک راغه او وی فرمایل چې تاسو په چی شکل لګیای، په خوا امتونه داسې شیانو په وجه باندې هلاک شول. تقدیر کې بحث کول، عقلی بحث کول، سوال او جواب کول د عوامو لپاره چا سره علم نه نو دا جایز نه ده، ځکه چې دا په سمجھ کې ناراضي، هر سړی کار نه ده. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا سوال وکړ، مولا علی قاری رحمت الله علیه ذکر کوي کہ تقدیر چی شاید. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته فرمایل طریق مظلم فلا تسلکو، دا ډیره تیارو لاره ده، تیاره ده په دې لاره کې، نو په دې لاره مزه. بیا یې سوال وکړو، حضرت علی ورته فرمایل بحر عمیق فلا تلجو، دا ډیر زور سمندر ده، دې سمندر ته مه داخله. دریم وارې بیا پوښتنه وکړله، حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ جواب ورکړ سر من اسرار الله قد خفي عليك فلا تفتشه، دا دی الله یو راز ده، الله ته نه په خبر کړی، ته دې تفتیش او تحقیق مکوه. نو دومره خبره عوامو ته له دې شیانو نه په دې کې بحث کول دا د فتنې او د خطرې خبره. درېمه خبره تقدیر چی شته وایي. دینی کتابو کې چې د تقدیر باره کې کوم الفاظ دي هغه دا د علم الله سابق، د هر شی چې الله پیدا کړی، دا کائنات، په دې کائنات کې مخلوقات دي، د احوال دي، په دې څه تیریږي، په دې به څه تیریږي، په دې چې څه تیر سوي دي، دا هر شی تفصیلی او محیط علم الله سره مخکې نه ده، مخکې نه الله ته پته ده دا سړی به دا کار کوي او په خپل مرضی به کوي، په خپل اختیار به کوي. یعنی هغه ازلی الله ته چې کوم علم ده الله لیکلی ده په لوح محفوظ کې، دې ته تقدیر ویلل کیږي. یعنی هر بنده، هر مخلوق چې هر شی کوي، د هغو دا هر شی د الله رب العزت لیکلی دي. څلورمه خبره دا یاد ساتل پکار ده، تقدیر بیا په دوه قسمه باندې ده، یو تقدیر مبرم ده، یو تقدیر معلق ده. تقدیر مبرم یخ تقدیر ته ویلل کیږي چې په هغه کې بدلون نه راځي، په هغه کې تبدیلی نه راځي، هغه رنګیز نه. تقدیر چې موږ وایو پښتو کې ورته قسمت وایو، نصیب وایو، تقدیر وایو، دا درې سره یو شی ده.
پیغه کې بدلون نه راځي هغه چې څرنګه الله لیکلی بس هغه به یو تقدیر معلق ده تقدیر معلق الله پاک معلق کړی ده داسې زړیږي له هغه سره د الله فیصله له یو شي سره له یو عمل سره له یو دعا سره لکه حدیث کې راځي لا يرد القضاء الا الدعاء دا چې کوم تقدیر د دی الله دا نشي بدلولی ما سوا د دعا دعا داسې شی ده چې دا تقدیر بدلوي نو هغه تقدیر بدلوي چې د یخ باره کې الله لیکلی داسې دې سړي ته به دا نقصان رسیږي خو که چیرې دا بنده دعا وکړي دا نقصان به دته نه رسیږي دته به دا ګټه رسیږي په دې شرط که دی دعا وکړي نو هغه هم الله لیکلي چې دا ګټه به رسي دا تاوان نه به بچ کیږي دا تاوان به ورته رسیږي خو چې کله دی دا دعا الله رب العزت ورسره که دعا وکړي بچ کیږي که نه وکړي نه بچ کیږي دې ته وایي تقدیر معلق یا مثلا په حدیثو کې راځي یو سړی مور او پلار سره ښېګړه کوي احسان کوي د هغه دعا ورته وکړي د هغه په وجه به د عمر زیاتیږي د هغه په عزت کې به زیاتوالی راځي یا په حدیث کې راځي کوم سړی دا غواړي چې د هغه روزي فراخه شي د هغه په عمر کې برکت راشي هغه ته پکار ده صله رحمي دې کوي رشتې دارانو سره دې تعلق ساتي د هغو خدمت دې کوي له هغو سره د احسان او د ښېګړې معامله کوي نو داسې اعمال چې کوم الله معلق کړي دي له یو عمل سره له یو خیر سره له یو نیکۍ سره دې ته تقدیر معلق وایي پنځمه خبره دا یاد ساتل پکار ده دوه ډلې تېرې سوي دي یوه ډله هغه ده چې هغه ته قدریه وایي قدریه هغه ډله ده هغه وایي چې تقدیر مقدر نسته هر انسان چې څه کوي دی خپل واک او مالک او اختیار لري دی خپله خود مختاره ده یوه بله ډله دی په مقابله کې تېره سوې ده هغه ته جبریه وایي جبریه دا وایي انسان مجبور محض ده انسان هیڅ اختیار نه لري بس چې هر څه کوي د تقدیر لاندې د الله د فیصلې لاندې دی که غواړي که نه غواړي بس هغه کیږي چې کوم الله غواړي موږ اهل سنت والجماعت د ټولو صحابو د ټولو تابعینو د ټولو ائمو د ټولو اهل سنت دا عقیده ده چې انسان نه مجبور محض ده او نه انسان قادر ده خود مختار ده نه اختیار مطلق ده او نه جبر مطلق ده بلکې انسان الله رب العزت یغه ته اختیار ورکړی ده انسان چې هر عمل کوي هر کار چې کوي دې کار خالق الله ده خو دې کاسب بنده ده خالق الله ده خو دې کاسب کسب کوون کوي دې کار کړون کوي دا خپل بنده ده دغه یو مثال حضرت علی رضی الله تعالی عنہ نه چا پوښتنه وکړه وای بنده دا مجبوره ده او کدی مختار ده دی په خپل عمل کې مجبوره ده او کدی په خپل عمل کې مختاره ده حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل وای دا یو قدم پورته کړ پښه دې پورته کړ پښه یې پورته کړله حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل دا بل پښم پورته کړ او ولاړ سه د ورته ویلی وای امیر المؤمنین دا خو د ما په اختیار کې نسته دا نسم کولی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل دومره مختاره ده او دومره مجبوره ده یوه پښه دې اختیار لري دومره انسان اختیار لري بله پښه هم جګه کې دواړه جګې کې دی مجبوره ده نو نه د قدریه غوندې موږ د تقدیر انکار کوو چې دا کفر ده دې ته نبی علیه السلام وفرمیل دا مجوس دی او نه جبریه والا موږ عقیده لرو چې انسان مجبور محض ده قرآن کریم کې الله فرمایي وهدیناه النجدین الله د خیر او د شر دا دواړه لارې انسان ته وښولې نبی یې راولږه کتاب یې راولږه او بیا الله رب العزت وفرمایل دا د خیر لاره ده دا د شر لاره ده د خیر په لاره د کلوم تا ته اختیار ده او د شر په لاره د کلوم تا ته اختیار ده
الله یو سړی هم نه د مجبوره کړی چې دی به خامخا ایمان راوړي نیک عمل به کوي. الله یو سړی نه د مجبوره کړی چې دی به خامخا کفر کوي، دی به غلط کارونه کوي. دا هر شی چې انسان کوي دا په خپله مرضي کوي. دا یو څو خبرې که سړي ته د تقدیر باره کې دته په ذهن کې معلومي، بیا دی کله د غلط فهمي ښکار نه کیږي، بیا اعتراض نه پیدا کیږي، بیا وسوسه نه پیدا کیږي، بیا اشکال نه پیدا کیږي. لکه مثلا خلک دا وایي دا خو دې ما په تقدیر کې لیکلي، ځکه ګناه کما، ځکه غلط کارونه کوم، ځکه د الله په لاره نه یم روان، دا خو دې ما په تقدیر کې لیکلي. حالانکه دا خبره غلطه ده، دا د خپل نافرمانی، د خپل کمزوري، خپل غلطي په تقدیر باندې اچي. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ مخته یو غل راغ، مقدمه ورته راغله. حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ امر وکړو چې د دې غل لاس د کټ سي. نو دې غل د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مخ کې اعتراض وکړو. هغه اعتراض و امیر المؤمنین دا غلا کول دا د ما په تقدیر کې نه ولیکل، دا غلا خو چې ما وکړه دا خو په تقدیر کې لیکلی او تقدیر نه بدلیږي، ما که نه کړلم زه به کم، ځکه چې په تقدیر کې لیکلي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل ده ورته ویل ما لاس ولې کټ کړې، دا خو د تقدیر جرم ده، یعنی ده په الله باندې اړوله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ وفرمایل زه په غلا په بدله کې د تا لاس کټ کوم، دا په تقدیر کې لیکلي. تا لاس کټ کېږي دا په تقدیر کې لیکلي دي. نو د تقدیر په وجه سړی د خپل بدعملي لپاره سړی دلیل نشي نیولی. په تقدیر کې د تا روزي لیکلې ده، د الله صفت رازق، د الله صفت رزاق. ولې ته په خپل کور کې قرار نه کینې؟ تا په تقدیر کې روزي لیکلې ده. کومه روزي چې د تا په نصیب کې په تقدیر کې یا به تا ته راځي، ولې ته د حلال او د حرامو فرق نه کوې؟ ولې دې خپل کور ویر کړی، لمونځ دې ویر کړی، دین دې ویر کړی، آخرت دې ویر کړی، په دې دنیا پسې ذلیل او خوار ګرځې؟ نو تا روزي خو په تقدیر کې لیکلې ده. نو لکه څرنګه چې دلته سړی تقدیر په بروسه نه کیني بلکې تدبیر کوي، دغه رقم یو بجلی میټر ده، سوچ ده، سور تار ده، ګرم تار ده، یو څوک هم دا نه کوي چې زه دې تار ته لاس وربوژوم، مرګ خو په تقدیر کې لیکلی. پنځم چت ته وخیږي او دی له پنځم چته ټوپ راچوي، وایي ما په تقدیر کې که مرګ نه لیکلی زه به نه مړ کېږم، ځکه چې الله رب العزت تقدیر الله لیکلی. تقدیر دا مطلب نه ده چې تقدیر لیکلی ځکه ته بد کار کوې، بلکې ته به بد کار کې، ته به ښه کار کې، په تا به ښه حال راځي، په تا به بد حال راځي، ځکه الله لیکلی. یعنی دا نه ده چې تقدیر کې لیکلی ځکه ته بد کار کوې، بلکې د تقدیر مطلب دا ده ته به بد کار کې ځکه الله لیکلی دي. لکه یو ډاکټر چې ووایي چې دا مریض نه بچ کېږي او هغه نه سو بچ، بدپریزي یې وکړه، آخري سټیج ته ورسېده، څوک په ډاکټر مقدمه نه کوي چې دا خو ځکه مړ سو چې ډاکټر ویلي. ډاکټر په خپل علم مطابق دا خبره کړې. استاد دی یو طالب باره کې وایي چې دا طالب زه وینم دا په امتحان کې ناکامه ده، دا نشي کامیابه کېدی. طالب په استاد باندې دا اعتراض نشي کولی چې چونکې ما ته استاد ویلي ځکه زه فیل شوم، ځکه زه ناکامه شوم. استاد د خپل علم مطابق ویلي. الله رب العزت عالم الغیب ده، د ذرې ذرې علم لري. الله ته مخکې نه د هر شي علم ده چې دا سړی به په خپل واک، په خپل اختیار، په خپله مرضي دا کار کوي، دا کار به نه کوي. نو تقدیر او تدبیر، تقدیر معامله د تدبیر نه بعد ده. لکه څرنګه د دنیا لپاره نفي لپاره تدبیر کوي، نقصان نه د بچ کېدو لپاره تدبیر کوي، دغه رقم چې کله نفي د حاصلولو لپاره تدبیر دی وکړو، نفع نه سوه حاصله، نقصان نه د بچ کېدو لپاره تدبیر دی وکړو، له نقصان نه نه سوې بچ، اوس به ته تقدیر باندې هغه کوې، تسلي به له تقدیره نیسي. اوس به تقدیر تا ته تسلي درکوي، په تقدیر کې تا لپاره د تسلي سامان ده. اسادي صاحب رحمت الله علیه لیکلي دي هر څه چې کوي الله یې کوي، خو بنده ته به تدبیر کوې، ته به تدبیر کوې، ته به محنت کوې، ته به کوشش کوې. یوه ګیدړه، یو سړی روانو په ځنګل کې ګیدړه یې ولیدله، لاسو پښو نه معذوره ده،
ده وویل چې دې ته به الله روزي څرنګه ورکوي. نو ونه ورته وخت ورته ګوري. یو ساعت بعد یو زمری راغی ښکار یې وکړو، سې خپله وخوړو، سې یې ګیدړې ته واچو. دوی ویلې الله خو روزي رسانه ده، الله په تقدیر کې دې ګیدړې ته لیکلي. دی هم په یو غار کې کېناست، ناس اوس به الله روزي راکوي. الله دې روزي وعده کړی دی، ما په تقدیر کې روزي لیکلې. چې کله مرګ ته نږدې سو د الله له طرفه آواز راغه، بنده ته ګیدړه مه جوړېږه، ته زمری جوړ سه. ته ګیدړه مه جوړېږه، ته زمری جوړ سه، خپله یم وګټه، خپله یم وخوره، په بل باندې یم وخوره. نو تقدیر باندې ایمان دا د مؤمن عقیده ده. خو د دې عقیدې دا مطلب نه ده چې موږ مجبوره یو په تقدیر کې الله لیکلی دي، ځکه موږ غریبان یو، ځکه موږ په ګناهو کې مبتلا یو، ځکه په نیکۍ کې موږ نه یو. دا عذر نه ده. نو د تقدیر حوالې سره دغه یو څو خبرې د همیشه لپاره په ذهن کې یاد ساتل پکار ده. بیا به انشاءالله کله وسوسه نه درته درېږي. الله رب العزت موږ ټولو ته ټول ایمانیات نصیب کړي.